دوستانو یو سړی و او د ده یو زوی و. ده پر دا زوی باندې ډېر محنت وکړ او په هغه یې ښه تعلیم وکړ. د زوی چې کوم مخ تعلیم پوره سو، زوی د بزنس خواته ولاړی، کاروبار یې شروع کړ. په کاروبار کې الله پاک ده ته ډېره ترقي ورکړه. دی چونکې په ښار کې اوسېدی، پلار یې په کلي کې اوسېدی. یو ورځ پلار ټلیفون ور وکړ چې زویه زه ستا دفتر ته درځم. نو کوم وخت چې پلار د زوی د عالیشان دفتر ته راورسېدی، دی ډېر خوشحاله سو او زوی ته ډېر د محبت په نظر باندې وکتل. بیا نور جذباتي سو، د زوی خواته ورنږدې سو، د زوی پر اوږه باندې لاس کښېږدوی او زوی ته دا وویلې چې زویه ما ته دا راوښایه چې په دا دنیا کې د ګردو زیات طاقتور سړی څوک دی. دا زوی و پلار ته وکتل او بیا یې ورته وویلې چې بابا زه د ګردو طاقتور یم. دا پلار یې ډېر سخت حیرانه سو او پریشانه سو. یو وار یې بیا پوښتنه جن وکړه چې زویه په دا دنیا کې د ګردو زیات طاقتور سړی څوک دی. دا زوی بیا ورته وویل چې زه یم. د پلار په سترګو کې اوښکې رالې او دی د دفتر د دروازې خواته روان سو. په روانه کې د ځان سره سوچ وکړي چې ته راسه یو وار بیا د زوی څه پوښتنه وکړه. پر زوی یې مخ راوګرځوئ او دا یې ورته وویلې چې زویه په دا دنیا کې د ګردو زیات طاقتور سړی څوک دی. دا زوی ورته وویل چې بابا ته یې. دا جواب چې دا سړی واورېدی، دی نور هم پریشانه سو، نور هم حیرانه سو او د زوی خواته ورغلی چې زویه دا څنګه جواب تا ماته راکړی؟ در اوسه خو ما تاسو 2 واره پوښتنه وکړله، تا ویل د ګردو زیات طاقتور سړی زه یم، اوس بیا څنګه زه سوم؟ نو دا زوی دا ورته وویلې چې بابا چې تا کوم وخت ما څه پوښتنه کوله، په هغه ټیم کې ستا لاس ما پر اوږه باندې پروت و، نو لهذا د ګردو زیات طاقتور سړی زه وم. چې کوم وخت ته زما سره روان سوې، زه یکې تنها او ریکړ پاته سوم او بیا تا زما څه دا پوښتنه وکړه چې په دنیا کې د ګردو زیات طاقتور سړی څوک دی، نو زه یکې تنها وم، لهذا ما درته وویل چې په دنیا کې د ګردو زیات طاقتور سړی ته یې. امید لرم دوستانو چې تاسو ته به دا کیسه ډېر خوند درکړي. د هغه رقم مزیداره کیسو دپاره زموږ دا چینل سبسکرایب کړئ او دا ویډیو د خپلو ملګرو سره ضرور شیر کړئ. د هغه رقم او خپله رایه په کمنټ سیکشن کې موږ ته ضرور راکړئ چې تاسو ته څه رقم ویډیوز خوند درکوي. وسلام.